حدیث کې راغلی دی امام طبرانی رحمه الله راوړی دی وای کله چې الله رب العالمین تله د میزان پیدا کړه وای تله د میزان دومره غټه وه چې کفته یا کفته مثل السماء والارض د تله د میزان دا یو چابړی دومره و دا یو طرفه لکه د ځمکې او د اسمانونو په اندازه باندې چې دا پکې ورواچې او دا بل طرف هم دغومره غټ و چې دا تله د میزان دومره غټه وه وای ملایکو د الله رب العالمین نه تپوس وکړو چې ما هذا یا ربي ای زمونږ ربه دا دې څه شی پیدا کړه وای الله رب العالمین ورته ویلې چې ای زما ملایکو دا مې تله د میزان پیدا کړه او په دې کې به زما هر یو بنده به راولم دې ځای له او د هر یو بنده نیکي به م تلم او بدي به م له تلم د چا چې نیکی درنه شوله فاولئک هم المفلحون دا خلق به کامیاب وي او د چا چې بدي درنه شوله فاولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه خلق دي چې په تاوان کې د خپل ځانونه اچولی دي نو کله چې ملایکو دا خبره واورېدله وای ملایکو ته وزرې جګې کړې او دا د وزرې د ځمکې نه ووالې ویې چې سبحانک ربي ما عبدناک حق عبادتک یا الله پاکي د تا لره مونږ خو ستا بندګي نه ده کړې مونږ به څه کوو داسې ملایک دي چې لا یعصون الله د الله نه فرماني نه کوي الله چې ورته څه وایي په هغې باندې عمل کوي چې ملایک داسې وایي چې سبحانک ربي پاکي د تا لره الله مونږ ستا بندګي نه ده کړې مونږ به څه کوو داسې ملایک د روایتو کې راغلي چې د پیدایش نه واله تر د قیامت په ورځې پورې دوی په قیام باندې ولاړې دي الله رب العالمین ته منځونه کوي داسې ملایک دي چې په رکوع باندې هغوی دي د قیامت د ورځې پورې او داسې ملایک دي چې په سجدو باندې پرتې دي د قیامت د ورځې پورې چې هغه داسې وایي سبحانک ربي ما عبدناک حق عبادتک موږ به څه کوو داسې ملایک دي دروغ یې نه دي ویلي غلا یې نه ده کړې ګناهونه یې نه دي کړي خو لیکن هغه د دې باوجود وایي چې الله موږ بندګي نه ده کړې او بیا موږ چې موږ او تاسې نه تله د میزان یېره ده پل صراط هیر دی جهنم هیر دی جنت هیر دی بس صرف اخره وسکه او خلارې وده شه بس صرف دغه زمونږ کار ګرځېدلی دی سوچ کول پکار دي او بیا الله رب العالمین ویلې چې په دې تله د میزان کې به زه د دې بندګانو د عملونه تلم د چا چې زما خوښه شي او بیا ملایکو ته ویلې چې زما ملایکو زما په دې بندګانو کې داسې خلک هم شته دی چې دا تله د میزان به په نیکو باندې درنوي بیا د تله د میزان چې دا دې کې اختلاف دی چې د قیامت په ورځ دا تله د میزان لږي دا به یوه تلې که نه ډېرې تلې دي نو بعضې علما وایي چې د قیامت په ورځ باندې هغه یوه تله ده او په دې یوه تله کې به هر عمل تللی کېږي مونځ به پکې تللی کېږي روژه زکات حج وغیره دا ټول به په دغه یوه تله کې تللی کېږي او دویم قول د علماو دا دی چې د قیامت په ورځ باندې لكل عمل میزان د هر عمل دپاره به خپله تلی ولکل قول میزان د هرې وینا دپاره به تلی د هر عمل به جدا جدا تله ده او رسول الله فرمایي دا تله د میزان چې ده له لسان د دې تله د میزان دپاره ژبه هم دا وه کفتان او دوه چابړي هم دي چې په یوه کې به نیکۍ تللی کېږي او په بل طرف کې به بدي تللی کېږي بیا معتزله ده اعتراض کوي دا یوه ګمراه طایفه ډله ده چې عمل نه تللی کېږي ځکه عمل عارض دی او اعراض نه تللی کېږي دا خبره د دې بې ځایه د الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې عمل وتلي دې ته کشف علوم الاخره وایي د آخرت علوم دی په دې باندې الله رب العالمین پوهېږي په دې باندې قادر دی یا تاسې وګورئ دی ګرمۍ یخنۍ ته دا خو معرض دی خو لیکن میټرو ته ولګوه تا له یخني معلوموي ګرمي هم دله معلوموي دغه رنګې عمل دی د قیامت په ورځ به الله رب العالمین تلي